ټي ټي پي خپل نوی تنظیمي جوړښت اعلان کړ. څېړونکي اوږدې جګړې ته تیاری ګڼي. قلعه‌دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 دپاره د نوې تنظیمي طرحې اعلان کړی دی. څېړونکي وایي د طالبانو نوې تنظیمي طرحه د یوه حکومت په څېر ده او له دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به په راتلونکي کې د بدامنۍ پیښې زیاتېږي. ټي ټي پي خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې د نوې تنظیمي طرحې تفصیل شریک کړی دی. د ټي ټي پي لخوا په خپل دغه نوي تنظیمي جوړښت کې د 7 وزارتونو د ځانمرګو کوونکو، برید کوونکو څانګه، عدلیه او د 7 ولایتونو دپاره وزارتونه اعلان کړي دي. د کال 2023 د فبرورۍ په میاشت کې هم د ټي ټي پي لخوا د تنظیمي جوړښت اعلان شوی و. څېړونکی او خبریال افتخار فردوس وایي نوې طرحه ډېره منظمه ښکاري. نوموړي وویل ټي ټي پي د یوه قلعه‌دم تنظیم نه د یوه سیاسي قوت په توګه ځان مخې ته راولي او ښکاري چې د دوی مقصد د سیمو د قبضه کولو ترڅنګ د حکومت نظریه هم له ځان سره لري. موږ دا طرز د افغان طالبانو لخوا لیدلی و چې د اشرف غني او حامد کرزي په وخت کې افغان طالبانو د متوازي د خپل طرز حکومتونه جوړ کړي وو. څنګه چې هلته په کلونو جګړه روانه وه، ممکنه ده چې دلته هم روان جنګ اوږد شي. د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ په کال 2023 اکتوبر میاشت کې شروع شوي مذاکرات ختم شوي دي. ټي ټي پي په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی دی او له هغې وروسته یې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. څېړنیزې ادارې وایي چې یوازې په دسمبر میاشت کې ټي ټي پي د شپېتو نه د زیاتو بریدونو ذمهوارۍ منلې دي. څېړونکی او خبریال حق نواز وایي د ټي ټي پي وړاندې ډنچې دومره منظمې نه وې. اوس ورسره وړې وړې ډلې هم یوځای شوي دي او د مذاکراتو په وخت کې ټي ټي پي نور هم مضبوط او فعال شوی دی او نوې تنظیمي طرحه د یوه اوږد جنګ لپاره تیاری ښکاري. په دې کې یو څیز زما په نظر راځي چې د پنجاب او سند دپاره کمیشن نه ده جوړ شوی، یوازې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان دپاره تنظیمي طرحه اعلان شوې ده. له دې نه دا پته لګي چې ټي ټي پي په دې دوو صوبو کې خپل اثر زیاتول غواړي. د پاکستان نیشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په فعالیتونو خبر کړی دی. د آی این ایس سی د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوي و چې استخباراتي ادارو غونډې ته په هیواد کې د امنیت د عمومي صورتحال او د امن او امان دپاره د اخیستل شویو ګامونو حال تېر کړی. په وروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو قربانۍ ورکړي دي او هېچا ته به هم اجازت ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنې ګډوډې کړي.